په عراق کې د جمعې تر ورځې پورې په حکومت ضد مظاهرو کې د مړو شمېره 44 ته رسېدلې او په سلګونو جوبل دي. یو مظاهره کوونکی وایي موږ ته یو داسې حکومت پکار دی چې یوازې د ولس لپاره وي، بېروزګاري او جهالت ختم کړي، نه چې درغلي وکړي. په عراق کې له 3 ورځو راهیسې دا مظاهرې د بېروزګارۍ او ناسم ولسي خدماتو ضد روانې دي. د جنوبي امریکا د اکوادور هیواد ولسمشر لینن مورینو په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی. په اکوادور کې د حکومت لخوا په تیلو د سبسیډۍ ختمولو پر ضد د سختو مظاهرو وروسته د زیارت په ورځ دغه بیړنی حالت اعلان شو. او د هندوستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر برخو کې د هندوانو مذهبي تهوار نوراتری مانځل کیږي. د زیارت په ورځ په ګجرات کې د دې تهوار په مناسبت ځانګړي نڅا کې په وړومبي وار نرخزیانو هم برخه واخیسته. نوراتری مذهبي تهوار 9 ورځې دوام لري چې پکې سړي، ښځې او ماشومان نڅاګانې او دواګانې کوي.